ولو که روژه وي که په موږ او تاسو باندې غږ وشو یو چا په موږ باندې تیری کاوه زموږ په خاوره تجاوز کاوه تاسو نه زه پوښتنه کوم د خپل وطن د دفاع او د اسلام د دفاع دپاره به موږ تیار یو که نه اوس هغه وخت نه دی چې زما کونړ او زما جلال آباد زما علاقې به د دوی په توپونو باندې ویشتل کیږي او میډیا به یوازې د دوی توپونه شماري دومره میزایل راغلل دومره کورونه ورباندې ولګېدل دومره مسلمانان ورباندې شهیدان شول او د دې لخوا نه به هېڅ جواب نه وي څه موده مخکې د پاکستان لخوا نه زموږ په مظلومو مهاجرو باندې بمبار وشو د دغه ظالمانو د بمبار ځواب همدغه افغان مجاهدینو په خپلو اسلحو باندې ووایه په شپه شپه کې غونډې ترسره شوې اوس هغه وخت نه دی چې زما کونړ او زما جلال آباد زما علاقې به د دوی په توپونو باندې ویشتل کیږي او میډیا به یوازې د دوی توپونه شماري دومره میزایل راغلل دومره کورونه ورباندې ولګېدل دومره مسلمانان ورباندې شهیدان شول او د دې لخوا نه به هېڅ جواب نه وي په شپه شپه کې غونډې وشوې ځوان وزیر دفاع په شپه شپه کې اعلان وکاو خپلو سرحدي مجاهدینو ته چې په سرحد کې څومره نظامي قرارګاوې د دې یهودو په لاسونو باندې د روزل شویو پوځیانو دي ټولې په خپلو ثقیله وسلو باندې وولئ هغه ډیسي توپونه چې موږ ته د یرغلګرو نه په غنیمت باندې پاتې دي او نن مجاهدینو خپل کارنده او مفید کار ترنه واخیست او د دوی له قرارګاهو نه یې خړې دوړې پورته کړې انتقام د مظلومو مجاهدینو هم دلته نه پاتې کیږي خو افسوس دا دی چې هغه څوک چې د پنجاب په مقابل کې پرون شعار وې هغوی د پاکستان بمبار توجیه کاوه او د مجاهدینو دغه سرښندنه هېڅ د سرښندنې په نوم باندې نه یادوله نو موږ پوهیږو چې غلام ذهن همیشه غلام وي که نن دغه غلام ذهنیتونه د تور امپریالیزم غلامی کوله خو پرون د کمیونیزم روسي کمیونیزم غلامي هم ترسره کړې وه قسم په الله که دغه پنجابیان په موږ باندې غالبه شول سبا به د تور پنجاب غلامي هم دغه خلک ترسره کوي آزاد ذهنیتونه همیشه آزاد وي او غلام ذهنیتونه همیشه دپاره غلام وي کوشش به دا کوو چې اتفاق او یووالي ته کار وکوو کوشش به دا کوو خپل ارضي تمامیت ته کار وکوو ولو که روژه وي که په موږ او تاسو باندې غږ وشو یو چا په موږ باندې تیری کاوه زموږ په خاوره تجاوز کاوه تاسو نه زه پوښتنه کوم د خپل وطن د دفاع او د اسلام د دفاع دپاره به موږ تیار یو که نه ټول لاسونه پورته کوئ دغه افغان ځوانان به انشاء الله العزیز د هر متجاوزګر په مقابل کې تیار وي او انشاء الله العزیز غاښ ماتونکی ځواب به ورکوي د افغانستان اوسنۍ پالیسي د تجاوز پالیسي نه ده د هیڅ چا امن موږ نه خرابوو خو البته که زموږ امنیت ته څوک ګواښ پې کوي دغه ټول ځوانان انشاء الله اوس پوه شوي دي اوس د وطن په مینه هم پوه دي اوس د اسلام په ننګ او غیرت باندې هم پوه دي انشاء الله دا ټول به تیار یو دعا وکوئ الحمدلله رب العالمین